د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د اداري کارکونکو د ظرفیت لوړونې سیمینار پای ته ورسېده. په دغه سیمینار کې د ملکي خدمتونو پیژندنه، د کار قانون، ذاتي مقرره، د سلوک لارښوونې، ارزیابي او ترفیع په اړه هر اړخیز معلومات د چارو لویې ادارې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې تکړه استادانو له لوري په پراخه سینه او حوصله تدریس شول. اسناد تقنینی مربوط به خدمات ملکی از قبیل قانون کارکنان خدمات ملکی، مقرره امور ذاتی، مقرره طرز سلوک و در ضمن طرزالعمل ارزیابی اجرات در اینجا تدریس میشد. په ورته وخت کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې عمومي رئیس د یاد سیمینار د تدریس لړۍ له نږدې نه وڅارله او د څارنې پر مهال یې د چارو ادارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې څخه د مننې ترڅنګ په آینده کې د ورته سیمینارونو پر جوړولو ټینګار وکړ. دا یوه ډېره ښه زمینه سازي وه او دا یو ډېر ښه پلان و چې موږ الحمدلله په کامیابۍ سره تر دغه ځایه پورې راورسوو. من بعد به هم انشاءالله په مختلفو برخو کې دغه پروګرامونه مخ ته بوځو. پر همدې مهال د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس وایي چې اسلامي امارت د یوې مسلکي ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او زیاته یې کړه چې یادې لړۍ ته به دوام ورکړي. امارت اسلامي په اولینو پالیسیو کې دا پالیسي ده چې یو داسې اداره چې مسلکي اداره و ما بعد ته په میراث باندې پرېږدي. د خوړو او درملو ملي ادارې کارکونکي هم یاد ګام مثبت یادوي او په دغه برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. واقعا په دې سیمینار کې موږ ډېر څه زده کړل. دا شیونه مو زده کړل چې مخکې دغه شیونه زموږ زده نه وو. چېرته نور هم چې دا رقم ټریننګونه کارمندانو لپاره په لاره واچولی شي، دا به چې د آینده لپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ژمنه کوي چې د ادارې د لا مسلکي کېدو په موخه به ورته نور سیمینارونه دایر کړي.